د کندهار سپین بولک ولسوالۍ په کمیسارۍ کې د امریکایي اشغال څخه د ازادۍ لومړۍ کلیزه ولمانځل شوه. د کندهار سپین بولک ولسوالۍ په کمیسارۍ کې هم د کمیسار الحاج مفتي اسمت الله حافظ یعقوب په مشرۍ دا ورځ په شاندار مراسمو سره ولمانځل شوه چې پکې د سپین بولک ولسوال حاج ملا اغا، د ولسوالۍ امنیه قومندان مولوي محمود، امیر امنیت مولوي ثاقب، د ښوونې او روزنې امیر مولوي صدیق الله هلال، د کنډکونو مسؤلینو، علماو، سپینږیرو، امنیتي ځواکونو او ګڼ شمېر هیوادوالو هم ګډون درلود. غونډه چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت کولو سره راپیل شوه، په لومړي سر کې د سپین بولک ولسوالۍ کمیسار الحاج مفتي اسمت الله د دې سترې او په زیاتو قربانیو راغلې خپلواکي مبارکي وویله او خوښي یې وښودله چې د افغانستان ولس اوس په بشپړه توګه په یو خپلواک افغانستان کې شپې او ورځې په خوشحالۍ تیروي. همدارنګه له ټولو هیوادوالو څخه یې غوښتنه وکړه ترڅو دغه عظیم نعمت شکر ادا کړي او دا لویه لاسته راوړنه یې د الله جل جلاله له لورې یو خاصه پیرزوینه یاده کړه. همداراز غونډه کې نورې ارزښتناکې ویناوې هم وسوې او هم په وروستیو کې د ټولو مسؤلینو له لورې سپین محمدي بیرغ رپاند شو. غونډه د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده.